आवाज ملکن پخوانی صدر ډیر ګران مشر ناموس خان ناموس صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی خپل کلام زموږ سره شریک کړي. ناموس خان ناموس صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بس خبرې به بیا ملګری کوي که نه یخني و نو ملا سومه سهار نو دا مې نوې ولیکلو نو د هغې وجه دا ده چې بیا به په بل پروګرام کې یا وایو یا به یې نه وایو که نه نو لکه د خو د خراب خبره کوم ښه وایي د لنډ بهر غزل دی اوس زما په خوله اشنا اوس زما په خوله اشنا تل وي ستا نامه اشنا اوس زما په خوله اشنا تل وي ستا نامه اشنا نه در زمانه اشنا ستا نه یم خفه اشنا او وران پتا پسې ښه دی کور زما د زړه اشنا ناس یم ستا د یاد سره ویښ تمامه شپه اشنا او خورم پتا د زړه غوښې شوې که مې میلمه اشنا او خورم پتا د زړه غوښې شوې که مې میلمه اشنا واړولم تا هسې زه خوار په لانجه اشنا او کوم که خفه کېږې نه تا ته یوه ګیله اشنا او ما سره که وګورې لږه ګزاره اشنا او وګوره دنیا راته د په تماشا اشنا او ما نه مرورې ته ووایه پسه اشنا او دا دی اوس را تېر شومه ستاسو دا دی اوس را تېر شومه ستاسو په کوڅه اشنا او بس بس می یاده ده ستا هره قصه اشنا او څه خبرې ما نه ته مرم در پسې زه اشنا او ستا ناموس پوهېږمه ستا په بهانه اشنا او خوښ د ناموس خان ناموس څه بلها یې ته اشنا